او موږ په خپل کتاب کې بني اسرائیل په دې هم خبر کړی و چې تاسو به په ځمکه کې دوه ځلې ډیر لوی فساد را ولاړ کړی او لوی سرکشي به وخایاست. نو کله چې د هغو د لومړی سرکشي وخت راغی نو ای بني اسرائیل موږ تاسو د مقابله لپاره خپل داسې بندگان را پاتول چې ډیر زور ورو او هغوی تاسو په هیواد کې په ننوتلو هر لوري ته وارشول. دا یو پوره کېدونکې وعده وه. لدې وروسته مونږ تاسو ته پر هغو د برلاسۍ موقع درکړه او له تاسو سره مونږ د مال او اولاد په درکولو مرسته وکړه او تاسو شمیر مونږ له پخوا نه زیات کړ. ګورئ که تاسو ښه وکړل نو هغه په خپله ستاسو لپاره ښه او که بد مو وکړل نو هغه په خپله ستاسو لپاره بدي ثابته شوه. بیا کله چې د دوهمې وعدې وخت راغی نو موږ نور دښمنان پر تاسو مسلط کړل تر څو چې هغوی ستاسو په څیرو کې د غم او غصې آثار پیدا کړي او په مسجد یعنی بیت المقدس کې په همغه شان ننوځي لکه څنګه چې مخکې دښمنان ننوتلي وو او په کوم شي باندې چې د هغو لاس برشي هغه تباه کړي. کېدای شي چې اوس ستاسو رب پر تاسو رحم وکړي. تاسو بیا خپل پخوانی چلن تکرار کړ نو موږ به هم بیا خپل عذاب تکرار کړو او نعمت منکرو کسانو ته موږ دوزخ بدیخانه جوړه کړې ده.